د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صدر میا افتخار حسین ویلي په ملک کې امن لپاره به ټولو سیاسي او نورو قوتونو ته یو کېدل وي. میا افتخار حسین رسالپور حجره محمد خان کې د تحصیل کونسل نوښار د الفبردارۍ دستورې ته په وینا کې وویل چې د نفرتونو خاتمې لپاره د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه د دې د روح مطابق عمل کولو سره مستحکم امن قایمېدی شي. اوس خو هغه خلک هم پکې چې کوم دی نو په شا شوه چې چا به د نوښار دعوې کوي. ای خو داسې سیاست نه وکړو چې ته به ویړو سیاست یې چارې کوه. پلار هم لاړو، زوی هم لاړو، ورور هم لاړو، زوم هم لاړو، خوریی هم لاړو، ټول لاړو. مخکې به تاسو ما ته یاد شي چې یاره جي هغه چې کوم دی نو د هغه خو هلته هم لاس رسي او دلته هم لاس رسي او هغه ځای کې هم کار دی او دلته هم کار دی. نو په هغې به ډېرې هر سړي به سر ګرو چې زه ځم خو زما نو خوی نشته نو بیا خو سم ووایه که نه چې زما خوند نشته. ګنې دا نوښار خو او د نیشنلیانو او په ایماندارۍ ووایم چې دا ټول نوښار اوس هم نیکونه یې وګوره او پلرونه یې وګوره دا به نیشنلیانو اولاد دي. خو که مونږ ولناګو دا ټول نیشنلیان دي دا چې کوم دی په بله پارټۍ کې نه دي. خو چې ته خو خپله ډیوټي وکړې که نه یو سړی به چېرته هغه پلان کې داسې داسې دی بس مونږ له خبره پکار ده. سوار نه ماښام شو په یو سړي خبرې کوو. بهی هر سړی سیاست کوي د هر سړي خپل سبا بېګا دی. تاسو به خپل ډسپلن او خپل کار چې کوم دی جاري ساتئ. اول د ضلعي تنظیم وشو دا ورپسې د تحصیل تنظیم سرته راغی. نور تحصیلونه مطلب چې هغې کې چې کوم کار پاتې یې ګڼې سرته ورسېد ډېرو کې رسېدلی دی. د نوښار ضلع یو قسم ته اوس چې کوم دی نو سټارټ کېږي. دا دومره موده زنګ والی او زنګ یو خو چې ریزلټ راغی او ټولو بېله نو دا بعضې خلک خو په ډېر کمزوري کوي. دوی خو تش ګټې ته خوشحالي تاوان په خور سړی د ټینګې نه وي. دا خو د باچا خان د سپیانو کار دی چې سر یې پکې ځي سر ورکوي خو په شا کېږي نه او خپل میدان کې کوم دی ګټي. دلته هر سړی وایي چې خریړی وایي بهی الیکشن چې کوي نو ګټه هم شته او تاوان هم شته. کوم سړی چې تشې ګټې لپاره سیاست کوي دی به یو هغې پارټۍ پسې ګرځي چې څوک ګټي او چې څوک نظریې لپاره سیاست کوي که پارټي ډېري او که ګټي خو په خپله پارټۍ به سر قربانوي او د خپلې پارټۍ سره به روان. زه خپل نومونه وایم. زه قسم کوم چې زه د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون یم. زه د عوامي نیشنل پارټۍ آیین او منشور سره مکمل اتفاق لرم او د دې د خورولو دپاره او د پارټۍ د ترقۍ لپاره هر قسمه جاني او مالي قربانۍ ته تیار یم. زه د باچا خان د سوچ او فلسفې په رڼا کې د پارټۍ د پرمختګ دپاره به هلې ځلې کوم. مبارک